یا الله پاکه ستا په دې دنیا کې چې موږ غریبانان پیدا شو نو دا خلک به موږ ته دونه سپک ګوري دونه سپک به راته ګوري. السلام علیکم. اجازه دا غریبانان خلک زموږ په کار نه راځي زموږ دا غټ خلک په کار راځي. غریب خلک سړی خو چې دی نه په حجره کې چې کوم دی نو بالښت سم کا کټ سم کا او دا منډه تړه وړه منډه تړه وي دا غټې منډې تړه خو مونږ له خانان وي. زه ټیک ده خان لالا چې څنګه ستا خوښوي هغه شان به وکړم. یا الله پاکه موږ دغه شان ګورو. بچې دومره د ناشکرۍ خبرې مه کوه او اوس خو هر څه د مخ مربوط شوي دي او غریبانان خلک څوک پر څه کې نه حسابوي او په دې لاک لاک شکر دی چې خدای پاک لاس او خولې راکړي وي او ځان له پرې یو ټایم رزق پیدا کړی الله به زموږ په خیر باندې رحم وکړي. مه خفه کېږه بچې ورشه چې اول وکړه چې څوک راغلي ښه دا یې ورغله. چې ورچا ټاکو راځي زه بار وته شوکونه بوجا نو کته دغه وسه ډیره وخت راځي چې غوښه راوړې ده او دي خدای پاک ډېر زیات غیرتي ذات دی او هغه په موږ بندیانو باندې ډېر زیات غیرت کوي خو موږ ډېر زیات ناشکره یو او د خدای پاک غیرت دې ولیدو خدای پاک په موږ باندې ډېر زیات غیرت کوي خو موږ نه پوهېږو د نن نه پس بیا ناشکري مه کوه او دا څه چې خدای راکړي په دې شکر وباسه. ګرانو ملګرو زموږ د دې ویډیو مطلب دا چې د خپلو غریبانانو وروڼو ډېر زیات خیال ساتئ د خپلو خپلوانو ډېر زیات خیال ساتئ هسې نه چې قیامت پر ورځ خدای پاک موږ د مرۍ نه ونیوي چې تاسو له ما دونه مال خال درکړی او تاسو پکې د خپلو خپلوانو د خپلو غریبانانو وروڼو خیال نه ساتو. ګرانو چې چېرته مو سئ ښاد او باد اوسئ. والسلام.